پدې باندې بدنام یو چې پنن پويګو د مینې خلک یو قسم دې کا په جن پويګو هسه پدې باندې بدنام یو چې پنن پويګو د مینې خلک یو قسم دې کا په جن پويګو د مینې خلک یو قسم دې کا په جن پويګو دسترګو په دنیا کې اوسېدلې خلک مونږ یو دسترګو په دنیا کې اوسېدلې خلک مونږ یو دسترګو په دنیا کې اوسېدلې خلک مونږ یو دسترګو په دنیا کې اوسېدلې خلک مونږ د خواږو خبرو شاته په ګړن پوهېږو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پوهېږو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پوهېږو چا د مټو زور شو د چا زور باسو مونږه د چا د مټو زور شو د چا زور باسو مونږه د چا د مټو زور شو د چا زور باسو مونږه د چا د مټو زور شو د چا زور باسو سلی بلی خو نه یو لنګو په فرنګ پوهېږو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پوهېږو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پوهېږو د وختونو داسې علم راکړو مونږ پښتنو ته د وختونو داسې علم راکړو مونږ پښتنو ته د وختونو داسې علم راکړو مونږ پښتنو ته د وختونو داسې علم راکړو چې اوس د خپل او د پردي سړي په رنګ پوهېږو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پوهېږو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پوهېږو
تشنا ستل صفت د سپینو دوی د کوي را تشنا ستل صفت د سپینو دوی د کوي را تشنا ستل صفت د سپینو دوی د کوي را تشنا ستل صفت د سپینو مون پکې مد باندې د بوسو د لون پویګو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پویګو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پویګو هسې په دې باندې بدنام یو چې په ننګ پویګو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پویګو هسې په دې باندې بدنام یو چې په ننګ پویګو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پویګو د مینې خلک یو قسم دی که په جنګ پویګو نننې پروګرام کې زه زاید شناس صاحب تاسو دوه کلامه ما اوریدل حقیقت ته چې لږ زیاده لایک نه پس یو خوا په لاس کې مې پولی او غریبي والا کلام او بل چې کم دی اوس د مینې خلک یو په ایمان قسم دی که په جنګ پوهېږو دا زه وایم چې موجوده دور کې چې کم حالات دي دا دومره ښایسته میسج زاید شناس صاحب ورکړی دی که نه چې تاسو یقین وکړئ چې دې کلام نه زه دومره انسپایر شوم چې ما سره پروفیسر ډاکټر محمد علي عاجز صاحب ناست و چې دې مو منل چې واقعي زاید شناس صاحب یو حد کړی دی سوچ او د دې فکر او د دې سوچ دې کلام نه زه ما سره الفاظ نشته دی د دې چې ما کم فیلینګز ما چې کم خوند ترې واغېشتو بیا چې کم د پښتنو باره کې شارټ الفاظ کې د پښتنو روایات اقدار او د دوی جرأت د دوی میلمستیا د دوی خپل خاورې باندې مین خلک یاره یو حد یې کړی دی او ماسټر رحیم ګل ښکلې اواز کې تاسو چې څومره ما اورېدل زاید شناس صاحب کلام او هغې نه مخکې حشمت ممن کلام او بیا یو بله فیمیل میرمنه هغې کلام او چې څنګه کلام دی دکه رنګ چې کوم دی کمپوزیشن هم دی او موږ په دې خوشحاله یو چې زموږ ای وي ټي چینل خیبر کې تاسو غوندې نګینې چې ورته یم دا غمي چې کم دی راشي دا موږ دپاره ډېره ښه خبره ده ټولو نه اول خو زه د ای وي ټي خیبر او خاص کر د فهمید صاحب ډېره مننه کوم چې هغه دغه رنګ محفلونه را جوړوي او په داسې حالاتو کې او موږ ته بیا د شرکت مقرره کوي او انشاءالله موږ مخکې نور هم توقع ساتو چې انشاءالله داسې محفلونه به جوړیږي او ما سره د ناس مشران چې کوم دي دوی کمه حوصله چې ما له راکړه او کمه مینه موږ له راکړه او زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم او زه مخکې هم انشاءالله توقع ساتم چې د دوی حوصلې به موږ سره انشاءالله هم د دوی په د حوصلو په رڼاګانو باندې موږ مزل کوو ډېره مننه